السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو نن در سره داسې ویډیو شریکوم که چېرې تاسو هم د موبایل ایډز نه مطلب تنګ یي تاسو څنګه ډیټا آن کوئ تاسو په موبایل باندې بار بار ایډز راځي او تاسو چې کوم دی د هغې نه موبایل کې ګوتې نشئ وهلی تاسو موبایل کې چې کوم دی نه ټیک ټاک کولی شئ نه فیسبوک کولی شئ نه بله کومه طریقه تاسو کولی شئ مطلب چې څه تاسو موبایل کې کول غواړئ تاسو دې نه ډېر زیات فضا وي نو نن درته دا طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل دغه ایډز چې کوم دی دا بند کړئ ټیک ده دې د مخکې چې کوم دی ویډیو شروع کوو نو هغې نه مخکې تاسو داسې کار وکړئ که زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ لومبی دا دوه طریقې دي یو طریقه چې کوم دی پلی سټور نه کوم ایډ راځي او بندول غواړي چې مطلب هغه څنګه بندوئ ټیک ده او بله طریقه چې کوم دا هغه چې کوم دی سیټنګ نه بندول دي ټیک ده اول به راشئ پلی سټور ته تاسو چې کله پلی سټور ته تاسو راشئ دلته به تاسو داسې کار وکړئ تاسو ته بره دا چې کوم دی دا ستاسو آیکن دی ټیک ده دغه په دې باندې تاسو وکړئ کلیک به کوئ په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره چې کوم دی دغه شانتې انټرفیس آن شي دلته تاسو چې کوم دی لاندې وګورئ لاندې تاسو ته دا سیټنګ ښکاري ټیک ده په دې سیټنګ باندې به چې کوم دی څه وکړئ کلیک کړئ ټیک ده کله په دې باندې کلیک کړه دلته تاسو چې کوم دی دغه آپشن راغلل په دې کې چې کوم دی دا جرنل چې کوم آپشن دی ړومبني والا ټیک ده په دې باندې تاسو کلیک کوئ چې کله په دې باندې کلیک کوئ نو بیا چې کوم دی تاسو ته راشي ورسره دغه شانتې آپشن ټیک ده دې کې اوس چې کوم دی تاسو وینئ د نوټیفیکیشن والا چې دا نوټیفیکیشن والا کم آپشن دی په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو دغه شانتې تاسو سره ته اوس تاسو ته ښکاري دغه شان تاسو پرېږدئ ټیک ده چې کوم آن دی هغه آن پرېږدئ کوم آف دی هغه آف پرېږدئ اکاؤنٹ والا چې کوم دی آن دی اپډیټ اویلیبل والا آن دی اپډیټ کمپلیټ والا چې کوم دی دا آف دی ټیک ده آف او آن پرېږدئ ټیک ده یو دا طریقه شوه دلته نه چې کوم دی تاسو وشي ټیک ده که دلته نه ونه شوه بیا به تاسو داسې که دلته نه ونه شوه مطلب بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې سیټنګ ته به راشئ ټیک ده سیټنګ نه دا چې کوم دی تاسو خیال کوئ ښه صحیح مسله به چې کوم دی سیټنګ نه تاسو حل کېږي ټیک ده سیټنګ ته تاسو راشئ دا د سیټنګ ټیک ده په دې باندې کله تاسو کلیک کړئ تاسو چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو دې کې به تاسو چې کوم دی بس ګرځېدو ته حاجت نشته ټیک ده تاسو ته ما بل مخکې ویډیو کې هم داسې ویلي مطلب نور څه لپاره دا سرچ بار چې کوم تاسو سره یې ګڼه بس تاسو چې کوم دی دې نه کار اخیستی شئ ټیک ده په دې باندې تاسو وکړئ په دې سرچ بار باندې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو ولیکئ څه پرایویټ PRIVATE private DNS ټیک ده پرایویټ DNS سرچ مو ټیک ده دا راو په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ دې کې چې کوم دی اوس تاسو دا کتی شئ دلته چې کوم ما مطلب دا کړی دی دا سیټنګ که نه نو دا چې کوم دی داسې شوی دی چې په دې کې دا ما بند کړی دی ټیک ده تاسو چې کوم مطلب دا سیټنګ ښکاري دې ځای کې دا تاسو کتی شئ دا ټیک ده دلته چې کوم دی زما چې کوم دا دغه دی دا بند دی خو دا که تاسو داسې کار وکړي چې تاسو به دا په دغې باندې نه وي اوس ګورئ ورته ټیک ده تاسو چې کوم دی دا ما چې آټو دی یعنې دې باندې دی آټو انکریپټ ټرانسمیشن اټومیټیکلی ایپ سپورټډ بای د سیور ټیک ده تاسو به چې کوم دی په دې سپیسیفایډ DNS باندې به ټیک ده چې په دې باندې به دې ځای کې به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به ولیکئ دې ځای کې DNS ډاټ اډګارډ ADGUARD ډاټ COM دا په سکرین تاسو ته ښکاري دا تاسو په دې ځای کې ولیکئ ټیک ده چې کله مو ولیکلو نو دې ځای کې تاسو داسې کار وکړئ چې دا به سیو کړئ ټیک ده داسې تاسو ته ښکاري چې کله تاسو دلته کې دا سیو کړئ ټیک ده نو تاسو به بیا داسې کار وکړئ چې کله سیو شو موبایل به بیا تاسو څه کوئ ریسټارټ به کوئ ټیک ده ریسټور کوئ به نه ریسټارټ به کوئ دلته تاسو خپل موبایل چې کله تاسو موبایل ریسټارټ کړئ نو دا ایډ به چې کوم دی بند شي